د چا په حکم کېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني ادمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي بې ادبي د منظر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بېادبي د منظر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي او په سیر وځمه د یارانو سره پرېږدوه نن دې مزدوري ونه شي ډېره مننه د دغه پښتنو د پروګرام چې چا راجوړ کړی دا د ځوانانو هم مننه چې تاسو د دومره ښایسته پروګرام راجوړ کړو او دا ښکلي ښکلي مشران یې درله په دې توره شپه کې راوغوښتل او بلا د خوانه او بلا بامانې خبرې مې واورېدې خبرې والا ډېرې راځي نه نیازک خان راته مخې ته ناست دی دی خاندي شعرونه ورته وایم او بیا روزي په خیره شپه ده خیبر پریدي شعر دی زما په خیال چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې کاروبار د کفنونو په وروج دی جنازې دې خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کفنونو په وروج دی جنازې دې خلک وړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د اوږدو هغه کټي راوړي سړیا زمرودو په بدل کې درته وړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا د غفلت په خوب اوده دې مړه شي په شپو سترګو کې ړانده دې مړه شي که یو کېدل ناممکنه وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړه شي څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم فقط د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینۍ غم به د چا چا په سرونو کې چکر وي راځه چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چکر وي د پرېښې نه د چا خبره تېښته چېرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي د چټي څه مفکوکه ده د چټي څه وزر دي او دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک په ما نه فرښتې او منور دي زموږ خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زموږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي زموږ خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زموږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو پټکې له نه ورانېږي یاره څه ته پوهېږي